محترم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې واحد داسې معلم تیر شوی دی چې هغه ښځه د ذلت او د رسوایۍ نه راویستله او د عزت مقام ته یې ورورسوله. هغه داسې پیغمبر و چې پلار ته یې ویل چې لور ستا دپاره د ذلت او د شرم سبب نه دی، بلکې ویې فرمایل چې د لور پرورش او د هغې صحیح تربیت پلار د جنت مستحق ګرځوي. د ترمذي شریف حدیث دی، چا چې د خپلو دوه لوریانو صحیح تربیت او پرورش د بلوغه پورې وکړو نو هغه به د قیامت په ورځ زما سره داسې یو ځای وي لکه څنګه چې دوه ګوتې یو ځای وي. او بل حدیث کې فرمایي الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحه. دنیا کې نعمتونه دي او بهترین نعمت هغه صالحه زنانه ده. یو حدیث شریف کې راځي یو صحابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغی او عرض یې وکړ ای د الله رسوله زما مور او پلار کې د چا حق زیات دی؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ستا د مور حق ډېر دی. هغه وویل بیا څوک؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ستا مور. هغه وویل بیا څوک؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ستا مور. یعنې د مور حق د پلار نه 3 چنده زیات دی. نو عزتمندو خویندو د خپل رب شکر وباسئ چې هغه تاسو مسلمانان پیدا کړئ. که مسلمانان نه وي نو ستاسو به هم نن دغه حال وي. کم چې د کافرو دی هغوی سره هر وخت او هر قسم ظلمونه کیږي. د خور مور لور تمیز پکې نشته، رور د خور سره او زوی د مور سره، پلار د لور سره سره عام زنا کوي او دا کار ورته بالکل صغیر نه ښکاري، نه ورته څه ګناه ښکاري. لیکن قربان شم د دین اسلام نه چې ښځې د مور د لور د خور او د ترور وغیره حقوق ورکړل. نو عزتمندو خویندو تاسو په خپل دین اسلام باندې شکر وباسئ، په دې دین اسلام باندې کلکې منګولې ولګوئ، د خپل پردې خیال وساتئ، د خپل ځان خیال وساتئ، د خپل شرمګاهونو خیال وساتئ، ځکه چې الله جل شانه تاسو د کور یو زیب زینت ګرځولی یئ. په خپل کور په چاردیوالۍ کې محفوظ کینئ، بغیر عذر د کور نه بهر مه وځئ. الله تبارک وتعالی دې زموږ او ستاسو په میندو خویندو باندې د حیا او د عزت څادر روا شي. وما علینا الا